سلطان محمود غزنوي ته یو چا زرکه راوړه چې یوه پښه یې نه وه. خرڅوونکي زرکه په ډېر لوړ قیمت خرڅوله. سلطان وپوښتل ولې دومره لوړ قیمت، سره د دې چې پوهېږي یوه پښه یې هم نشته. خرڅوونکي ځواب ورکړ کله چې زه د ښکار لپاره دام جوړ کړم نو دا یې تر څنګ خوشي کړم. دا په ښکلي او لوړ آواز غږونه کوي چې نورې زرکې د آواز په اورېدو دې ته راځي او په دام کې لویږي. کومه ورځ چې دا زرکه راسره وي نو هغه ورځ زیاتې مرغۍ ښکار کوم. سلطان محمود د زرکې قیمت ورکړ او له زرکې په هغه ګړۍ سر پرې کړ. نفر وپوښتل پاچا سلامت، دومره لوړ قیمت مو پرې ورکړ بیا مو سر ځینې پرې کړ، ولې؟ سلطان محمود ځواب ورکړ هر څوک چې د خپل قوم سره جفا او دوکه کوي او ملت خرڅوي سر یې باید له تنې جلا شي.